د ننګرهار پر قانونو د دولت ضد وسلوالو او زورواکو ولکا کال یوي خوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ګڼ شمېر قانونه د ناامنۍ له امله دولت ضد وسلوال کیندي او دای د تمویل یوه له سرچینو ګڼل کیږي. له بلې خوا هغه سیمې چې نسبتا امن دي قانونه یې بیا د چارواکو په مرسته زورواکي غیر قانوني استخراجوي او په کمه بیه یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي. یو تعداد هغه خلک چې په هغه په فساد کې ککړ خلک دي هغه هم په دې کې شریک خلک دي په دې چې دا تیرګي په همدغسې په بندرونو ځي په پاټکونو ځي دا چې طبعا اوږده کړۍ نه وي دا هېڅوک هم نشي تېرولی خو اوس هغه سیمو کې چې اکثره سیمې دي هغې کې بعضو کې حکومت لاسرسی نه لري او چې بعضې ځي کې لري هغلته زورواکي دي نو هغه زورواکي هم هغه مخالفینو نه ډېر قوي دي نو دې نظام زور نه پرسي. دولت کې هم داسې بعضې خلک مشران یو څه مافیا کړیو سره شریکه ده په دې دغه کې چې دغه قانونه او دغه په غیر قانوني توګه همدغسې انتقال شي. څه موده مخکې په تورخم باندې دا شوکاڼه دی یا نور داسې پاکستان طرف ته اوس لرګی دی په چین کې یا په نور دغو کې دا نختر دي دا چتراش دي دا کونځه کې ساحه لنډی پاکستان طرف ته ملته وړي. د ننګرهار د قانون ریاست وایي د لومړنۍ سروې له مخې د دغه ولایت په 7 ولسوالیو کې د شوکاڼو ترڅنګ د ځینو نورو قانونو زیرمې شتون لري. د ده په وینا دغه زیرمې ډیری په ناامنه سیمو کې دي له همدې امله غیر قانوني کیندل کیږي. اکثره د کاني سیمې چې کومه دي زموږ دا اکثره په ناامنو سیمو کې دي یعنې مطمئن امنیت نه لرو. نو دې دپاره موږ دقیق هغه مسلکي او فني قوانین په تطبیقولی نشو. بل د خو په خپل سر چې دا کوم معدنونه کوم نقاطو کې کار کیږي دا اکثر ناامنې سیمې دي او موږ د خپل ولایت د مقام او د اړوند ولسوالیو د مقاماتو نه موږ غوښتنه کړې چې موږ ته یو آګاهي راکړئ خو تر اوسه پورې مستند دقیق راپور هغوی موږ له نه کړی چې دلته څو نقطو کې خودسره کارونه کیږي. دوی دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې یوازې د شوکاڼو کیندنې قانوني دي او د معدنونو د استخراج له ځینو فابریکو سره د تړون له مخې کیږي. په دغو فابریکو کې د ځینو ولسوالیو د قانونو څخه استخراج شوي شوکاڼي له پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته لیږل کیږي. قانوني کوم قراردادونه چې موږ سره دي هغه ټول قانوني خپل کار روان دی. زموږ د ساختماني مواد روان دی او د شوکاڼي روان دی. زموږ قانوني بل ځای کې نشته فقط یو شیرزاد ولسوالۍ کې زموږ ده او په چیرې اګام کې څه مال یو قرارداد او هغه فکر کوم چې اوس یو حجم پوره دی مخکې ورځو کې بس هغه خلاص شو هغې حجم پوره دی او نور هغې ځای کې کار نه کوي فقط شیرزاد ولسوالۍ کې زموږ کارونه شته دی. افغانستان له بیلابیلو طبیعي زیرمو ډک یو هیواد دی. اقتصادي چارو کارپوهان وایي که دغه زیرمې په منظمه توګه استخراج شي هیواد به مو په ځان بسیا شي.